امیر سالار صاحب وایي چې د خدای لپاره دا نخرې مه کوئ، د غیر مذهبو شان جامې مه کوئ، د عایشې غوندې حیا پکار ده، د مغربي لباس پناه پکار ده، په بازارونو ګرځېده پرېږدوئ، د سوداګانو اخیسته پرېږدوئ. نن سبا څومره زنانه ګرځي په بازارونو کې توبه ګرځي، اخري وخت د دوی پرده نه کوي، پړونه اچوي، بورقه نه کوي. اخري وخت د دوی پرده نه کوي، پړونه اچوي، بورقه نه کوي. مړه په مونږه کې غیرت ختم شو، عزت خو سر وخوړ، عزت ختم شو. ځکه پیشن د پیرنګیانو کوي، زنانه رسم د هندوانو کوي. ټیلر ته وایي نستوڼې هاپ وکړه، لمنې لنډې وکړه، ناپ وکړه، دلته یې تنګ دلته داسې وکړه، خواري پې وکړه، ښې یې خاصې وکړه. د الله ویرېږه، اوږدې جوړې کړه، د مسلمانۍ سمې جامې جوړې کړه. د الله ویرېږه، اوږدې جوړې کړه، د مسلمانۍ سمې جامې جوړې کړه. ځکه چې تم د چا عزت یې خورې، ته به خو هم د چا غیرت یې خورې. د رب دپاره نور مزان شرموه، مرور او پلار او خاندان شرموه. د بازارونو ګرځېده پرېږده، دلته او هلته تله راتله پرېږده. دا لوپټه د مرینې لري که هم د کمیس نه ستارې لري که، دا لوپټه د مرینې لري که هم د کمیس نه ستارې لري که. د حیا ډکه پیمانه جوړه شه، نقشو قدم کې عایشه جوړه شه، چې په ژوندون کې د رڼا پیدا شي، شکل صورت کې د ښکلا پیدا شي. نوي په تندر که زړې اچوه، خو د اسلام په سن جامې اچوه. ته پښتنه یې، پښتنه اوسېږه، کامل ایمان ساته، درنه اوسېږه. ته پښتنه یې، پښتنه اوسېږه، کامل ایمان ساته، درنه اوسېږه. بس که دا خوش عادتونه پرېږده، د غیر مذهبو لباسونه پرېږده، بس خپل الله ته په سجده پرېوځه.